د هلک واده وکړو خو چې کله په دویمه ورځ شوه که نه په دویمه ورځ باندې د هلک چې دی نو ورک شو ماښام ټیم دی ماسخوتن شو ټیم ډېر زیات ناوخته شو دا مور په انتظار ده چې اوس دا راشي او دا ښځه هم په انتظار ده دا مور په انتظار ده چې اوس دا راشي زما دا زوی چې موږ یو ځای ټول روټۍ وخورو دا مور چې دی نو دا کله بهر ته ځي او کله دننه راځي او د هلک چې دی نو دا کور ته رانغی او مور هم ډېره زیاته پریشانه ده مور چېرته دغلته مور چې دی نو هلته سملاستله لږه دې په انتظار کې ونه ایسته کې سیده اوده شوله ملګرو او دا زوی چې دی نو دا په ګیټ باندې راننوتو او سیده خپلې کوټې ته لاړ چې خپلې کوټې ته لاړ نو څه د خوراک څیز یې راوړی او که نه خپلې ښځې ته یې ویل که نه ویل ته به هېڅ چل وکړې که نه چې دا څیز ما راوړی ته دا ور بند کړه او دا به دواړه سره وخورو خو ښځه ورته هم وایي که نه ښځه هم داسې پکارېدې ښځې ورته ویل که نه ویل داسې چل وکړه که نه چې ستا مور چې دی نو ستاسو په انتظار باندې ده او دا جمع دی او دا یخني ده نو ټول به بهر ته دا خوراک ویسو هلته به یې وخورو او دا خاوند دی دا ورته وایي که نه وایي دا خوراک به ما او تا خورو او دا به بهر ته نه وړو زه یې بهر ته نه وړم مور به څه وخوري او دا ښځه چې ده نو بیخي یې مجبوره کړي داسې خپل خاوند چې ته به خامخا دا بهر ته وړې نو هغه هلک ورته ویل که نه وایي زه بالکل بهر ته نه وړم جینۍ ورته په اخره کې دا وویل که نه ویل چې ته بهر ته نه وړې ته بالکل ما له طلاق راکړه زه ستا نه طلاق غواړم هغه دې د هلک مور نه ده دا بهر دې ګیټ ته ولاړه ده او د څنګه چې د هلک ورته طلاق ورکوي که نه بهر یې مور ولاړه ده ایسته کې هغه راولوېږي دوی چې کله ګیټ کولاو کړي مور چې ده نو هغه هسپتال ته هم ویسي چې هسپتال نه بیرته راوړي هغه ته هارټ اټیک شوی مکمل ته ورباندې هغه څه شوي مړه شي د دنیا نه لاړه شي مکمل ته ورباندې د دنیا نه لاړه شي ملګرو وخت تېرېږي تقریبا 35 ساله ووځي د هلک هم واده کړی او د کومه ښځې چې طلاق ورکړی دی نو دې هم واده کړی تقریبا 35 کاله په دې کې ووځي د جینۍ چې دی نو دې بچي شوي د کومه ښځې چې طلاق ورکړی دغه بچي شوي دي نو هغه ایسته کې د عمرې دپاره دي روان یا بچي چې دي نو هغه د عمرې هغه ښځې د عمرې دپاره روانه کړي خپله مور او دا بل چې دی نو دوی روانې په روډ باندې چې یو فقیر چې کله یو فقیر نو دوی ځي هغه فقیر چې دی نو سوال کوي نو دوی چې دی نو هغه ورته روپۍ ورکوي او دوی په ښایسته گاډي کې ناست دي چې کله دا جینۍ کوږ شي که نه نو هغه فقیر ورته وایي که نه وایي زه خپل زامنو د کور نه راشړلی یم او بالکل څوک مې نشته دی او ما سره مدد وکړئ خو هغه ښځه ورته وایي که نه وایي تا زه وپېژندمه وایي زه هغه ښځه یم که نه چې ما به د خپل مشرانو قدر کوه د خپل خواښې قدر مې مه کوه او تا چې دی نو د خپل مور پلار قدر نه کوه نو نن ته خپل بچو چې دی نو بهر ته راووستې او بهر ته د کور نه راویستې ملګرو موږ ټول له به دې کې یو ښه غوندې پیغام دی ملګرو چې چېرته هم داسې مه کوئ که نه ځکه چې مور ستاسو په انتظار د هغه نه پس چې دی نو د مور سره یو داسې کار وکړئ ملګرو یو ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ خو چېرته داسې په ژوند کې یو داسې کار مه کوئ که تاسو واده وکړئ که نه نن سبا خو داسې خلک دی چې کله واده نه یې کړی نو بل شان به او کله چې واده وکړي بالکل رنګونه دي دا بالکل بدل شي ته به وایې چې دا هغه شان انسان نه و نو چېرته هم چې واده وکړئ د واده نه مخکې هم چې څنګه یې نو پکار ده چې تاسو د واده نه وروسته هم هغه شانتې ژوند تېروئ لکه څنګه چې مخکې ژوند تېراوه ذمهواریانې به درباندې راځي ته به هسې فضول زندګي نه تېروې خو بلکې داسې چې بیخي به ځان هم بل شان کې نه چې ځینو خلکو په شان لکه څنګه چې تاسو دا واقعه واورېدله او د واقعه د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ